السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د سور د میاشتې لومړۍ نیټه چې د 2025 کال د اپریل د میاشتې له 21 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویبپاڼې او خواله رسنیو مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت ترکلی کوم. فراه کې 1500 کورونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ اړوند په لوړ کانګ سیمه کې د څه باندې 6 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې په جوړېدو سره د سیمې 1500 کورونو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. د یاد ولایت د کلي بیرغونې او پراختیا ریاست متفقي مسؤل محمد محمدي ویلي چې دغه شبکه د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د 6 میلیونه 840,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده چې پر مټ به 1500 کورنۍ د څښاک اوبو څخه برخمن نشي. د نوموړي په وینا دغه شبکه د 40 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او چارې د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. د کندهار په میوند کې د 14 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل شوې. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 19 میلیونه افغانیو په لګښت د 14 کیلومتره په اوږدوالي د یو سړک د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د ټولګټو چارو وزارت د پروژو تخنیکی مسؤل انجینر شیر حسن خوشیوال ویلي چې یاد سړک کښته میوند ولسوالۍ اړوند د سوفرزو او شکر کاریز ترمنځ جوړیږي او د جوړېدو چارې به د 2 میاشتو په موده کې په معیاري ډول بشپړې شي. نوموړي زیاته کړې چې دغه سړک به 6 متره سور ولري او د سیمې د اوسیدونکو لپاره به د ترانسپورت او تګ راتګ په برخه کې مهمې اسانتیاوې برابرې کړي. قزاقستاني پلاوي سره د ملا برادر لیدنه د اړخیزو همکاریو پر زیاتوالي خبرې کیږي. د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د ملي پراختیا وزیر د سیریک ژومان کارین په مشرۍ پلاوي سره لیدلې دي. سرپرست حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي چې دغه لیدنه کې به د دواړو هیوادونو چارواکو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو ترڅنګ د زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي پراختیا په اړه بحث او خبرې وکړي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال په مشرۍ پلاوي نن په رسمي سفر کابل ته راغلی او ټاکل شوی سبا د افغان قزاق ګډ نندارتون کې ګډون وکړي. کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د 2024 کال نړیوال جام ته تر لار موندلو وروسته نن له نیپال هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبغاړو په دغه پړاو کې د عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د 2024 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانس د 88 کلونو په عمر ومړ. د رویټرز خبري اژانس خبر لمخې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانس نن سهار د 88 کلونو په عمر په واتیکان کې مړ شوی. هغه له څه مودې راهیسې روغتون کې بستر و. دا ول سکون د نور زلان مهمه ورستي خبرونه تربیه الله پامه.